د کونړ مرکز اسعداباد شهیدانو څلورلاري کې د اسرایلو صهیونیستي رژیم پر خلاف او د فلسطیني مسلمانانو په ملاتړ سلګونه راټول شوي لاریون کوونکي چې د اسرایلو حکومت پر خلاف په قهرجن انداز د مرګ شعارونه ورکول وایي اسلامي امارت او د اسلامي نړۍ نور هېوادونه دي د فلسطیني مسلمانانو هر اړخیزه مرسته او همکاري وکړي. دوی وایي په هر حالت کې له مالي او ځاني اړخه د فلسطین د مظلومو خلکو سره د مرسته کولو لپاره چمتو دي. الله دې نیست او نابود کړي، چېرته چې کافر دی الله دې تباه او برباد کړي، الله دې نیست او نابود کړي، الله دې د ځمکې مخ وزګار کړي. د نړۍ مسلمانانو نه مې غوښتنه دا ده چې ټول مسلمانان دي یو اتفاق او یو اتحاد او یو موټی شي او د کفر په مقابل کې دي لکه د سپر غوندې ودرېږي او د دې سرونه دې کټ کړي. دا څومره بد حال دی په مسلمانانو باندې د یهودو مجوسو کافرو د وجې نه. دا څومره وحشي عمل دی چې ځوانان دې قتل کېږي، زنانه دې دغه شان شهیدان کېږي، نارینه دې بوډاګان دې شهیدان کېږي، مسلمان دې پروت دی دغه شان په غفلت کې قلارې خوبونه دي. لاریونوال وایي اسرایل اشغالګرو ځواکونو پر فلسطیني مسلمانانو مصنوعي قحطي راوستې او هره ورځ د زرګونو بېګناه خلکو وینې تویوي چې د بشریت په تاریخ کې یوه تر ټولو ستره نسل وژنه ده. دوی د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې په عملي توګه دې د اسرایلو خلاف د فلسطین له خلکو سره په جګړه کې نظامي ګډون وکړي تر څو د مسلمانانو لومړۍ قبله بیت المقدس له اسرایلو څخه آزاد کړي. موږ د غزې د مسلمانانو ماشومانو لپاره، ښځو لپاره، سپینګیرو لپاره، بېګناه خلکو لپاره هغه بشري بحران چې دی دوی لپاره عدالت غواړو، انصاف غواړو. دغه ټول کونړي ولس چې راوتی دی دا چغه وهي چې دغه ظلم او وحشت بربریت دې وردېږي. واضحه خبره ده چې د افغانستان مسلمان ملت د څو کلونو راهیسې په مسلسل ډول باندې د نړۍ د ټولو تواغیتو په وړاندې د مقاومت په سنګر کې قرار لري. نن هم تاسو ولیدل چې دغه مظلوم ملت، بیچاره ملت چې کلونه د خپل هیواد کې د اسلامي نظام لپاره قربانۍ ورکړې وي، نن د فلسطین سره د هماهنګۍ او د یووالي او د وحدت د مظاهرې لپاره راوتلي دي چې دغه اظهار وکړي او دغه مظاهره خپل ملت ته او نړیوالو ته وښیي چې مسلمان ملت یو ملت دی، دا یو جسد دی او یوه دعوه لري. او د دې دعوې د ثبوت لپاره که دغه مسلمان په شرق کې دی او که په غرب کې دی، موږ په هیڅ قسم نوم باندې نه بیلیږو. د یو مسلمان په صفت باندې، د یو مسلمان سب نه به موږ په کلکه دفاع کوو. د یادولو ده چې د اسعداباد په څلورلارې کې د فلسطین د خلکو په ملاتړ د نقدي مرستو راټولولو په موخه خیمه هم درول شوې او ترڅنګ د فلسطین مجاهدینو ته د دعا په پار په مرکز او ولسوالیو کې د قرآن عظیم شان ختمونه هم ترسره شول.